چې ما د 5 شیانو تلاش وکړي او دا ما په 5 ځایو کې پیدا کړ. یو ما دا تلاش کوي چې د روزي برکت به په چش کې. دویم قبر د تورې تیارې ځای دی چې ما به غور کوي چې دا د قبر روشني به په چش کې. دریم انسان په قبر کې له نکیر او منکر سره مخامخ کیږي چې د دې نکیر او منکر جواب په چش کې چې موږ ته به هر سړی پر پولیس ورات تیریږي چې ما تلاش کوي چې پر دا پولیس ورات به په کم عمل سره په ښه صورت سره تیریږي. شقیق بلخي رحمت الله علیه یو ډېر غټ بزرګ سړی تیر سوی دی، ډېر لوی صوفي سړی تیر سوی دی. دی وایي چې ما د 5 شیانو تلاش وکړي او دا ما په 5 ځایو کې پیدا کړ. یو ما دا تلاش کوي چې د روزي برکت به په چش کې چې په رزق کې په روزي کې برکت راولي. ما چې پلټنه وکړه تلاش مې وکړي د روزي برکت د چاشت په لمانځه کې چې یو سړی د چاشت لمونځ کوي الله پاک به په رزق او په روزي کې برکت راولي. دویم قبر د تورې تیارې ځای دی، قبر د ظلمت کور دی. شقیق بلخي رحمت الله علیه وایي چې ما به غور کوي چې دا د قبر روشني به په چش کې. نو ما ډېر طلب پلټنه وکړه د قبر روشني د تهجد په لمانځه کې چې یو سړی د تهجد لمونځ کوي د دې به قبر منور او روشن. دریم انسان په قبر کې له نکیر او منکر سره مخامخ کیږي. دا 2 فرشتې دي په قبر کې له سړي څخه د درو خبرو پوښتنه کوي ستا رب څوک، ته پر کوم دین باندې وې او د جناب محمد رسول الله په باره کې ستا څه خیال. نو شقیق بلخي رحمت الله علیه فرمایي چې د دې نکیر او منکر جواب په چش کې زما د ډېر غور او فکر بعد د نکیر او د منکر ښه جواب دا د قرآن کریم په تلاوت کې چې سړی د قرآن کریم تلاوت کوي. بل دی فرمایي چې موږ ته به هر سړی پر پولیس ورات تیریږي، پولیس ورات ته زموږ ستوی مخ دی. نو شقیق بلخي رحمت الله علیه فرمایي چې ما تلاش کوي چې پر دا پولیس ورات به په کم عمل سره په ښه صورت سره تیریږي. نو وایي دا ما ته معلومه سوله چې پر پولیس ورات باندې په روزه او په زکات او صدقه سره انسان په صورت تیریدلی. پنځم د قیامت په ورځ ډېر سخت مرد دی، ګرمي ده، یوه ورځ 50,000 کاله ده، مځکه د مسو ده، لمر بیخي راکښته پر یوه نیزه یې څونه ګرمي به یې. او په دا ورځ د الله پاک د عرش د سایې څخه علاوه بله سایه نسته. نو ما ویل چې دا به په کوم عمل سره د الله پاک عرش سایه به پیدا شي. نو شقیق بلخي رحمت الله علیه فرمایي چې د قیامت په ورځ د الله پاک د عرش سایه دا په خلوت سره پیدا کیږي چې انسان په تنهایی کې په خلوت کې عبادت کوي او د خپلو ګناهو باندې پښیماني غواړي. خلوت